عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدر محترم او زما محترم و مشرانو کشرانو، تفصیلی تقریر با ستاسو په مخ کې حضرت مولانا عبدالمجید ندیم صاحب کئی. ڈاکٹر صاحب ستاسو په مخ کې خوننا کې خبره و او که خیالم کړی نو ټول منظور نظر موجوده حکومتو عزیزانو دې خبرو سره زما لږ اختلاف هغه دا دی چې په 45 کال کې هر یو حکومت جوړ کړی چا دی. ها عوام څوک دي؟ تاسو یې کنه نو اصلي پلیت څوک ها؟ وی منز بیگانگا ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چی کردہ آشنا کر. منز بیگانگا ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چی کردہ آشنا کر. وی زد بل چا د لاسه نه جاړم ما سره چې څه کوي خپل یارې را سره کوي. عزیزانو په دې ملک کې څه چې کوئ تاسو یې کوئ. د دې پیتیانو میتیانو جرأت سوچ په مونږه حکومت کړي دا تاسو کړي. دا خریټه چې پرون لړې شوی دا تاسو وزیر اعظم کړي. دا بل خویا سره چې ناسته دا تاسو صدر کړي. دا دلته چې ناستی دا تاسو کړي دي. تاسو خیال راغی نو اصلی د وجلو تاسو یې. سبا به وګورئ په دې صوبه سرحد کې که د دې قومي د الیکشن اعلان بیا وشو تاسو به وګورئ دا قوم د بارامي ډم رور دی. بارامه یو ډمو مونږ سره په موتی مالت کې کده چا خادی به واو کنه و دی به ګډېدو. کده چا به زوی شوی او کنه و ده به ډولکې هغه ګوش. دا هغه بې غیرته قوم دی. هغه د سور بچي دي. هغه د سور بچي. شنې چای پې اوسکا او تور چای پې اوسکا. خان به په بنگله کې پروت او په الیکشن کې به دی ورته په کوڅو کې ګډېږي. گڑی کی کنے گڑی خان نواب ارباب سرمایدار پکور کی پروتی دیورتا گڑی. داغه خزا پکور کے ریگمال ځانته مګلې او زمون خزه لس مڼونه په پولینګ سټیشن کې دوی د پارني کې ګڼي. دار یو سړی په خزا دغه وخت کې
لس سړي ختلي دا هغه دلق دې د سور بچو ته جلسې خدای ستا بیوي اوس خبر رااله صاحبه د عربو پورې چاله نیغې ودرولي او که زوړند کړي وو هر څه چې کړي کار یې څه و چې د عربو نه دلته غزاله راتله کار یې څه چا چاله راغلي وو غزاله هغې نن په کابل کې څه حال جوړ کړی جوړ دی که نه دی جوړ اوس خروس ووتو د کابل نه کړه اوس چا سره غزا کې نن د کابل مشران د کابل په تخت نه جوړیږي هغه ورځ مولانا فضل الرحمن ما په سراغه و راځه چې کابل ته ځو مال ما به مړ راوړې بیا مړ به مې راوړې ولې مال داسې به را باندې وکنځي کنه چې عمر له به یاد لري لکه مې د مجددي په کور کې کنځلي چې زما په خدای قسم دی که په تاسو کې هیڅ اختلاف تک وروسته د کابل نه وځي په دې کې اختلاف نشته اختلاف په دې کې دی چې د کابل په دې لال خان به څوک کینی همغه جګړه ده اوس که نه ده کعبې ته لاړه او په کعبه کې قرآنونه وخوړه هغه کعبه دوی تباه کا هغې مونه وه الله تر اوسه پورې همغه حال دی هلته که نه دی پاکستان کې ته اسلامي حکومت غواړي بیا د سرمایهدار نه غواړي د چا ښځه چې شاملاتي په پاکستان کې اسلام راوستی شي پاکستان کې به زه اسلام راولم چې زما ښځه سپینه بورکه په سره وي زما په کور کې ټلویزیون نشته زما په کور کې ریډیو نشته زما په کور کې ټلیفون نشته چې زما د ښځې اواز پردی سړی وانه وي د چا ښځې چې نن په آرمي سټیډیم کې شاپینګونه کوي دې زن طلاق ولا به سبا تاسو بیا ووټ ورکوئ او دا به په ملک اسلامي نظام راولي دا به په ملک اسلام راولي د چا ښځې چې په صدر روډ باندې لیډا په موټر کې ناستي او ښځه دکاندارانو سره انګتې اچوي دا ستا د ملک حکمرانان دي دا خلک به ستا په ملک اسلامي نظام راولي خدای مونږ هغه یو یو سړی او تاسې کولو ډاکټر صاحب یې که نه چې पुलिस वाला चुप करते गई मां नजर लड़की वर्केली वृक्षई पस्तरगो में बद लगी दद बीड़ी घर का शचिदा जलसा करे ताश कई नो غواګانې پردي پټی ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډې کړي خان ورته لا کار دې وکړه ویلې نه ویلې ولې ویل دا کلي خو داسې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو امریکنیانو له ووټ ورکوو امریکنیانو له حکومت ورکوو کوو یا که نه کوو مونږ به خدای پاک چې مونږ اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم نو دا ګناه د خر ده که زما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړئ ولې مونږ ته هېڅ جړا نه راځي زه خپل زړه کې ښه مطمئن یم والله
چې زما عمر زما دا آفتاب شرپاو ژوندی دی او دا بلور صاحب دیم ژوندي دي ما پسې راله چې ستا مقابله کې سړی نه ودرو ته به انا پوز ممبر کېږي د قومي اسمبلی مال که به ودرېدم نو د سړي زوی به نه یم زه د دې قوم ممبري نه کوم وی چې ولې مال ما خوب لیدلی چې ښځې لاندې به کېنم تاسو ټول هلکانو کې به وی که نه پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر یہ ممکن ہے دا کنجرانو به وی که نه به وی مال ما خوب لیدلی دی چې سرې شونډې نری غاړې لاندې به کېنم ما 40 کاله ښځو پسې ډرامې کړي دي اوس به زه د ښځې لاندې ناست یم والله کې ودرېږم ټیک شو بیا را پسې 90 کې راله چې ستا مقابله کې مونږ سړی نه ودرو مال که به ودرېدم د سړي زوی به نه مولانا فضل الرحمن وی سیټ خرابې مال خدای دې په تندر دا سیټونه ولګي په تندر نه ودرېږم ویل ولې مال ما خوب لیدلی دی چې د ابټاباد اجرا لاندې به ناست یم همغه و که نه زه به زوړم وی اوسه پورې په ممبرو وزارتونو کې او الله دې زما هغه اومه پیړۍ د دې قوم د ممبرۍ او د وزارت نه ساتي الله دې داسې څوک نه شرموي لکه دا تیر شوي وزیران چې وشرمېد اوس بیا مور راغلې ده په مړو ګرځي چې چېرته مړی خو نه دی شوی چې دوا ورته کړو مونږ څه کوو چې چا مړو لزو ماله چې څوک وایي دا پلانی مړو خامخا ورشه مال مړ شو نو خلاص خخوی مړی ژوندی نه کې مال نه مال زه خو یم چې ممې لمبوئ خلقا او ممې خخوئ خلقا ممې لمبوئ خلقا او ممې خخوئ خلقا ما په ډیران سپوت او غورځوئ خلقا ممې لمبوئ خلقا ازمکه بم چې زه ورشم ازمکه به مو وایي چې دا څه پلیت راغلی دی زه په ډیران د غورځولو قابل یم چې سپي مې وخوري ایو بزرگ وی به طواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد چی بیرون خانه کردی که درون خانه آئی بزمی چو سجده کردم ز زمین دا برآمد که مرا خراب کردی تو بسجده ریائی زدی پلی تکڑم چی دا دریاکاری سجده پا ما لگئے ازمکه بم را پوری خپای چې مونږ غوندې پلیت لاندې ورشو مرشي زورک شمرشو مال ما په عمر کې د خپل مړي جواب چاله کړی دی چاله کرای شي مړ شي پروسه کال زما تر مړو دا زما مرګري ناستي په دې سټیج د پاسه دوی له قرآن ورکه تاسو ته خبر یې پته نه یو ته مې دا 2-3 میاشتې مخکې زما سکه د ترو دا یو لور پاتې و هغه مړه ده کور ته لاړم زنانه مې ځان سره کړ لاړو خخم که ماښام تې رالم عربو کې چې مړی وشوي خلاص دلته به راشي چوټی صاحب فلاني کلي ته چوټی فلاني ته چوټی مولیان پې تقریرو کې چې څومره ډېر خلک په جنازه را جمع شي ثواب یې ډېر دی او چې ده له ښه پتنوس جومات له یو سیم ثواب یې ډېر عذابونه دي ډاکټر صاحب د پولیس بد مه وایه دا پولیس خدای په دې قوم عذاب نازل کړي دا مجسټریټان الله په دې قوم عذاب نازل کړي دا قوم د دې قابل دی چې جیب لټول خو څه کوي چې دې کونه کې ګوتم ورته ووایي دا قوم د دې قابل دی دا ډېر پلیت قوم دیکھو وګورئ اخیری خبره واورئ اخیری مجسټریټان تاسو وایي مجسټریټان
مجسټریټان انګریزانو، انګریز مجسټریټ دلته د انګریز په حکومت کې یو سړی باندې 2 کاله قید سزا وخېجوله چې ته ما 2 کاله قید کې. سړی ورته په عدالت کې ووی چې ستا ښځه داسې کوم. انیب کروټان پر راپاسېده او په هغه سړي ور ټوپ کړ چې کنسل دې وکړه مجسټریټ ته. دا مجسټریټ ورته انګریزۍ کې وایي چې وایي څه چل دی؟ ویل جي کنسل یې وکړې. ویل څه کنسل یې وکړې؟ ویل ویې چې ستا ښځه داسې کوم تا ته یې وویل. مجسټریټ په خندا شو ورته وایي چې امپاسبل impossible, she is London, impossible, دا ناممکنه ده دا چې کومه کنځل وکړه چې ستا ښځه داسې کوم دی زما ښځه داسې کولی نه شي. impossible دا ناممکنه ده. she is London زما ښځه لندن کې ده دی نه شي وررسېدی. پرېږده یا قید مې ورته معاف کړو. مجسټریټ دې ته وایي په دې قوم کې نه د انګریز اخلاق شته نه پکې د پیغمبر اخلاق شته. خدای خبر دا څه بلا دي. دی خو وګورئ تېره ورځو کې امریکا د خدای داسې تباه کړي چې چېرې تباه نه خو یو اصول دي پکې. د امریکې وزیر اعظم په موټر کې روانو او سیګار یې په لاس کې و او د سیګار ایره یې داسې په سړک بار وغورځوله. پر ریډار باندې اطلاع وشوه چې د سیګار ایره په سړک وغورځوله او ګرفتار یې کوي. وزیر اعظم یې ونیو پرچه یې پرې ورکړه او چالان یې کړو. تاریخ یې ورکړو چې پلاني تاریخ به تا عدالت کې پیش کېږي تا بې ځایه ځای د سیګار ایره ولې غورځولې ده. دلته دا زمونږ د ورمړو خره په لاره رواني د ګنډېرو ګوته په لاس کې چا به ګیره د چا به سنت اغوستي په نالت قوم خدایم غرب چا به صاحبه کیله اغوستي پوستکی به په سړک غورځوي دی به یو غورځوي بل چې پرې راشي چې پرې خپه کېږي خپه یو خپه هلته لاړ شي. دا څه قوم دی یا دا څه ملک دی؟ دی خو وګورئ پرون مې یو ځای کې وویل مهذب قوم ناستو کرنیلان میجران ډاکټران انجینیران دا ناستو ټول جی دا عمل کې ټیکنالوجي داسې او ټیکنالوجي داسې اولاد صاحب هم دا ټیکنالوجي ټکی ډېر ذوقولو ټیکنالوجي. ما ورته وویل چې ټیکنالوجي وی او مال شرم وکړي. هندوستان تا سره آزاد دی د میخ نواله تر اوی جاز پورې خپل جوړی که نه جوړی د میخ نواله تر اوی جاز او بحری جاز پورې کپڑے خپلې موټر خپل سیکل خپل رشکه خپله لاره خپله جاز خپل دوی خپله خود کفیل ملک. چین تا نه رستو آزاد دی. نن یو سړک تر کراچۍ هایوې جوړیږي نا دومره چینیان هم ورته راوستي سړک پې جوړوي دومره دا چیف انجینیر دی دا ایگزیکټیو انجینیر دی دا اے سی دی دا ایکسیم دی دا ایس ڈی او دی دا پلانې دی دا ایریګیشن دی دا ټیریګیشن دی دا پلانې دی. یو سړک جوړولو اهلیت د پاکستان په محکمو کې نشته. د یو سړک په 45 کال کې تا سړک جوړول زده نه کړل. تا له شرم نه درځي؟ ستا د انجینیرنګ یونیورسټۍ له شرم نه ورځي؟ ستا د ساینس پروفیسرانو له شرم نه ورځي چې تا تر اوسه پورې یو میخ جوړ نه کړو؟ چین تا نه وروستو آزاد دی نن تا له هایوې سړکې جوړوي. ته 45 کالو سو چې آزاد یې د ورمړو خرې خپله سنبی ګرځې. زمونږ انجینیران
تر 2 بجو دفتر کې بسکټي خوري 4 بجې انبر سره میخې ساتلي دي پرانی دي صدر روټه سرولو لبوزي ورک شي خدای ورک کا جلسې دي اسه نخرو لراغلي په ایمان کنه جلسې تا ونه تشتا نظر سره عرب غم ته جاړي تا سره د اسلام غم نشتا د اسلام ته سینماګانی په دې سینماګانو کې بس سپیکرزي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې بس سپي غول کوي که نه به کوي ها دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکانو باسي ٹھیک ده دې بیلیټونو باندې با دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سړک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو میوزک سنټر راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلسټې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دا د سوټمارې زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سو وایي د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزک سنټرې به ټولې تباه شي که نه به شي اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستی که راولی چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب اخو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکې اخري واورئ یو عاشق ته چا ووایي چې بېقراره ډېر یو جي ډېر بېقراره ورته وی زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به درکې غټ شنډا غځي مونږ هم درته په سوړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او مال راشي او ستا څومره کفن لګي زه څه وایم 40 غزه اوس ما نه تپوس وکړه چې کور دې د میردین جومات شه 40 غزه په اسلام کې کم ځای دی 40 غزه چرته دی ما نه تپوس وکړه زما د خپلې جامې زما کفن دی که زما خپل صدر زما کفن دی زه خو د ابوبکر نه لوی سړی نه یم د هغه جامې د هغه کفن و که نو د هغه صدر د هغه کفن و که نو ټیک شو د هر چړي خپلې جامې خپل کفن زم ما خپل کور کې وصیت کړی دی چې که زه مړ شم نو ما به د ابوبکر په سنتو عمل کوئ او ما به خښوئ په خپلو جامو کې او په مخ به مې خاورې ومږئ چې د حضرت عمر په سنتو عمل وشي حضرت عمر چې وفات کېده وصیت یې وکړو چې په مخ مې خاورې ومږئ چې خړ مخ خدای ته لاړ شم که رحم یې را باندې وشي واخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران، دا عظیم الشان کنونشن چونکہ کیدن کے پا کننگم پارک کیو و دا باران دا وجہ دے تکلیف دے زی قرار ہے. عزیزان و خدا پاک دے رحم کی پر تکلیف کی خودیر یہی او لاسونه مم ډېر بېدرېغه وپړکول. زه 2 منټه درته یو څو خبرې کوم. عزیزانو، یو بزرگ وایي چې من از دسته دیگر هرگز نه نالم، من از دستے دیگر ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چکر آشنا کر. وہ عزت بل چادلا سن جاڑم ما سره چې سکل نو خپل اشنا را سره کوي. عزیزانو، زه وخت کم دی، غالباً زمونږ د محترم ولی خان تقریباً شاید چې پاتې وي، نو تاسو خبرې واورئ او لاسونه پړکول به بیا په میدان کې خوند کوي، دلته یې نه کوي. ما پخوانی ډېر شاعران او بزرگان کتلی دي، خو زه چې اوس ګورم نو زه حیران شم چې خدای هغه خلق څه شو. او وی غني خدایا هغه خپل یاران څه شو، د مجلس میں هم نشین محبان څه شو، چې صحت به په زما د خود خاطر شه، په جړا لاړه توتیان بلبلان څه شو. کل اشیاء بحق تعالی و ترجو کا د کاتب په بیاس کې نقل بیان شو. د بسمل ستارګل زړه د غم جاړي، علاج غواړي سکندري طبيبان څه شو. هغه پښتانه څه شو. عزیزانو، ضیاءالحق یو سړی دی، یو او د جلندر نه راغلی دی او ستا په ملک کې 10 کاله حکومت وکړو. وکړو دا د چا د لاسه؟ ستاسو د لاسه. چپ 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 مہربانی ہو کے لاد دینا، بس آواز نہ کرے. ماتا وګوره، دا 10 کاله حکومت د جلندری په تاسو د لاسه. وہی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ. نن خو زمونږ ملک ته اور زمونږ د لاسه لګېدلی،
پرون دې سړي له په ریفرنډم کې چال در سره وکړو چې تاسو اسلام منئ که نه، ها یا نه ولیکئ. ټیک شو، تاسو ټول ولیکل لاندې چې موږ په اسلام منو. دی ویل زه 5 کالو له صدر څنګه صدر شو؟ ویل زه اسلام یم، زه اسلام یم. اوس دې جماعت اسلامی او دا شریعت بل والا د تعلیق سخت چې کوم په سلیک وکې دی وکې دا د تعلیق سخت والکا ما درته وی هره ګډا په میدان کې خوند کوي، کوټه کې ګډا خوند نه کوي، ته کوټه کې ناست یې. میدان کې به بیا ګورو چې کالټ باڼ ټریم باندې سره وړخلو، بیا به زه ستاسو ګډېده ګورم. اوس ګډېږئ ما ته وګوره. دې د اسلام ټیکهدارانو نه تپوس وکړئ چې ده چې پرون ووي چې تاسو اسلام منئ ها یا نه، نو که دا چټې ما له را کړې وې ما به ویلې چې ها زه اسلام منم، ما ویلی شي. هلکه تاسو به ویلی وی که ډېر ګډوډ یم دومره خو به م ویلی وی چې اسلام خو منو که نه. ما به م لیکلی وی زه وتښتېدم د بډهبېرې میرې ته، ما وی چې دا چټ چېرته څوک په غلطۍ را نه وړي چې اسلام منې که نه، نو ما به لازمي کړی چې ټوله ورځ مې د بډهبېرې میره کې تېره کړه. ماښام رالم، ماښام د اعلان وکړو چې زه صدر یم، ځکه چې زه اسلام یم او تاسو نه تپوس وکړه چې هغه 1 کروڑ روپۍ په سینټ او قومي اسمبلی په رنګ کې او صوبایي اسمبلو په رنګ کې هغه کروڑ روپۍ هضمولو دپاره یو شوشه را خوشې کړه چې شریعت بل هم پیش کړی دی. ٹھیک ده؟ ما پسې راغله چې ته د شریعت بل مخالفت کې، مال شریعت بل چې څوک مخالفت کې خو مسلمان نه، لیکن چپ چې شریعت څوک په منټ کې په ملک کې نافذ کولی شي او نه کوي او د هغه په غېږ کې څوک پروت وي عام مسلمان نه. دې خوا وګورئ، ما په لاهور کې یو خبره وکړه، لاهور کې ما وی چې د سړي په غېږ کې څوک ناست دي او هغه ورته وایي چې زما تا سره نه لګي، او دی ورته وایي نه مړه خیر دی، وایي نه تا سره نه لګي، ته چې زما غېږ کې پروت یې ته زما مخالفت کولی شي، ته ما سره مزاحمت کولی شي. نو پراته د ضیاءالحق په غېږ کې اواز کوي چې شریعت بل هم پیش کړی او څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي، کار ټول د ازغو کړي، بیا تی تمه د ګلزار پروت په غېږ کې او اواز کوي چې زما تا سره نه لګي، ساټې د MNA او MPS خپل تعلیم او اواز کوي چې زما تا سره نه لګي، زما نه لګي. په 10 کاله د ضیا په حکومت کې کما د ضیا د وزیر د هغه د ګورنر دفتر لیدلی ما به د خنزیر وخت یا دا ستا صوبایي وزیران چې دي، دا صوبایي پار سرک چې روانې شنه جنډه بړپېږي، دې خوا وګورئ پښتو نوم ولې علی لنګ وهئ شرمېدلو، لنګ وهئ. پرون د هندوستان چې کوم دم را روان دی هغې دپاره د انتظامیه کمیټۍ صدر څوک دی؟
او انتظامیه کمیټي ورته جوړی څو ستا د ملک لوی لوی معززین په هغه کمیټۍ کې به شریکي او د هندوستان دلیپ کمار دپاره به کمیټۍ لنګ وهئ پښتو نوم علی تاسو خو پښتو په شرمونو شرم وایي پرون مونږ به کالاباغ ډیم بدل د قومي او صوبایي اسمبلۍ ممبرانو نالي واوره که غیرت در کې وي او رښتیا د پښتنې بچی د قومي او صوبایي اسمبلۍ ممبرانو ته ورشئ چې دا نیکه دې پوه کا که د کالاباغ ډیم باندې شروع وشوه مونږ به د دې ممبرانو په خپو کې پرې اچو او د سپو غوندې به په سړکو راکاږو دیکھو وګورئ غیرت او ایمان خدا دی چې زما ملک دې تباه شي بله ورځ ما ته یو کلنکار غوندې افسرو ویل مولانا صاحب تاسو د کالاباغ ډیم ولې خلاف یئ بجلی به ډېره شي او داسې چل به وشي مالزی په بل څه خلاف نه یم ولی خان دی مخالفت کولو مونږ خو په پوهېدو نه چې هلکه سطح به کالاباغ ډیم اوچته ده مونږ لاندې یو زمونږ ملک جیل کېږي وغیره وغیره خو مال مونږ نه جنس هم بدلېږي چنډخان رانه جوړېږي وینا څنګه مال دې خوا توربیلا دې خوا ورسک دې خوا کالاباغ ډیم مونږ به منځ کې د پشکال ډنډونو کې چنډخان ګرځو ځکه ځمکې به ملاړ شي کورونه به ملاړ شي خو چنډخان به رانه جوړ شي نو بس پنجاب له مونږ بجلي نه ده ورکړې وایي پنجاب کې خپله بجلي شته مونږ ورکړې ده مونږ سره ویلي دي چې هلکه بد شوي خو درکړې ده تم زمونږ ورور یې ٹھیک ده جی نو یو پنجاب دپاره دی دوه صوبې تباه شي یو پنجاب دې خوشحال شي پنجابي ته مې پرون ویل که تاسو کې ایماني تاسو وایئ چې زرک شه مونږ په ډیم مه خوشحاله وه مونږ اډو ډیم کوو نه نوره بجلي مال مونږ نه والئ نو عزیزانو عرض مې دا و چې غیرت در کې نه و وای میوې د ازادۍ هغه ځوانان خوړلی شي په خپله د خپل باغ نه چې زاغان شړلی شي مالیار چې شو کوي د غوټۍ د ګلو مالیار نه دی مالیار چې شو کوي غوټۍ د ګلو مالیار نه دی په ګل چې وي غمجن هغه مالیار ګڼلی شي تاسو خیال راغی دي نو دا ملک زمونږ ملک دی دوی سره نور څه نشته نجړیه پاکستان نجڑیا نجڑیا څه وایي نجڑیا څه یہ آدمی نجڑیا پاکستان کا خلاف ہے دا د قیوم خان ډول کې چې غږولی دا داغه ډول کې نظریه پاکستان خلاف او دوی پاکستان نه مني ما وی چې پاکستان څوک نه مني خپل ایمان نه مني پاکستان خو د خاورې او د ځمکې ته وایي دا زمونږ ملک دی زمونږ ځمکه ده حب الوطن من الایمان چا سره چې د وطن مینه نه د ایمان مینه به هم ورسره نه ټیک شو پاکستان چې څوک نه مني ایمان به نه مني لیکن د پاکستان حکومت والله که په 40 کاله کې ما 40 ملت هم د پاکستان یو حکومت هم منلی ولی دا مسلم لیگو چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وی کنا نو لا الہ الا اللہ قرآن و حدیث ته وی کنا بیا دی مسلم لیگو په ابتدا کې د اسلام سره څه کړیو اوس بیا ټول راټول شوي دي جتنی کھوتی اتیان کھلوتی خبر اورئی د خدای خاطر وکړي د خدای خاطر وکړي نه نیشنل نه جمعیت
نه پیپل نه یو ډله د پاکستان د وجود خلاف نه ده. یو ډله پاکستان ټولو منلی ده. د دې ولی خان والد محترم باچا خان مرحوم اور حکومت ته پیشکش نه وکړی چې زه در سره د ملک خدمت کوم. کړی و که نه وکړی؟ اور حکومت ته چې زه در سره د ملک خدمت کوم. نو پاکستان یې که نه منلی نو پیشکش د خدمت نه ولې کولی؟ مفتی محمود یا د ټولو ډلو په پاکستان کې پیشکش د خدمت کړی. نو دا زمونږ ملک دی، زمونږ وطن دی. د نظریه پاکستان خلاف مونږ یو نه، خو دې سره بله دفه نشته، بله دفه نشته. لکه پولیس سره بله دفه نه سوا د 109 نه. نو 109 تحقیق بیا کوه، زه های کورټ ته ځو، سپریم کورټ ته ځو، الله دې امان راکړي. خدای دې د دې ملک د عدالت نه ساته، د کچرو نه ساته. پرانا ورځې سړي وجلي دي، تر اوسه پورې په جیلونو کې پراته دي، فیصله یې د عدالتونو نه ده کړې. سوونه ججان پې لاړه او راله، د یو قاتل د قتل فیصلې نشي کولی. سوونه ججان پې لاړه راله او د یو لیس ځمکې فیصله ستا په دیوانو ججان او دیوانی کیسونو کې د یو لیس فیصله نه کېږي. انګریز چې تا له کوم قانون جوړ کړی و، داسې نه و چې ته پې ښه ورځ وګورې، داسې قانون و چې ستا عمر یو ستا د پلار او د نیکه پې بیړي تباه کړي. نو یوازې انګریز د پاکستان نه تله مونږ نه غوښته، مونږ د انګریز لعنتي قانون هم ورسره رسختول غوښته. تاسو خیال راغی دي؟ آغاز د خپل تحریک باچا خان په دې نه وکړی چې پیرنګیا ورکوو قرآن ازادو. دا اوس تاسو د هلکان ما سره کرپر کوي، نو زه هم نیم لیونی یم که نه. نو دې وجې نه دا کرپر مه کوه. تحریک د شیخ الهند مقاله چې باچا خان زما په مخ کې بل کال په دهلي کې اورولې وه، هندو پارلیمنټ ورته ګوتې په خوله کې نیولې او ورته حیران. تاسو خیال راغی؟ اوس تاسو شیخ الهند څه پېژندو یا باچا خان هم څه پېژندو، اخو مخالفینو یو داسې شی ته جوړ کړی چې زه درته څه ووایم. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و عزیزانو چې ضیاءالحق ته دا ټول ملک لګیا دی چې کالاباغ ډیم نه مونږ تباه کېږو. شرعي طور هم دته اجازت نشته چې کالاباغ ډیم جوړ کړي، او که په زور یې جوړولو نو زور ازمایي به هم ورسره کوو چې څومره زمونږ وس. ټیک ده جي؟ زور ازمایي. هغه ورځ مې یو پولیس والا افسر ته وویل چې معلومات ستاسو باڼسونه لیدلي دي، زه والله که تاسو پرېږدم چې په دې تورخم مې ورړولي نه چې تاسو له د ډزو چل وښیم، تاسو موږ له تکړې د انسوګیاسو ګولې را باندې راوغورځوئ او باڼسونه دې خونه راترشي او دې خونه ما زه به بیا تاله چل وښیم، یا دې د انډیا سرحد ته بوځمه یا دې کابل سرحد ته ورولم. نو ما ته ستا پولیس هم معلوم دی، دې خو وګوره ستا ملیشا او بارډر هم راته معلوم دی، تاسو د فوج هم بیړه تباه کړه په مارشل لاګانو باندې، د فوج مم بیړه تباه کړه. فوج هغه وخت کې جنگ کولی شو چې چڼې او مونګفلي یې خوړه، اوس یې په چرګانو شروع کړې ده، دا ډاکېټې به پراته وي، خدای راستي که دوی دله جنګ وکړي. تاسو خیال راغی دي؟ اوس ضیاءالحق صاحب ډېر لوی پوه سړی دی، هغې نه چیزګر شوی ملیانو ته متوجه دی، تاسو ته متوجه دی، څوک سینیټر کی، څوک منبر کی، بله ورځ چوک سکارنو چوک کې را تېرېدمه 3:30 بجې، نو تاسو ولاړ وئ د ګلونو ګنټې ملاس کې. هلکه څه کوئ؟ ویجی میر او ډیک جونیئر را روان دی، ورته په شرمونو وشرمېږئ.
تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي. میر او ډیپټي میر خو د چواري مشر جمعدار ته وایي کنه تاسو خدای هلاک او شرمېدلو بے حیا او بے غیرت. ناغیلم تاسو ولاړوئ ګنټي مونیولې په ایمان درته یم چې زه خو دینه مایوس دا پښتو ټکے الته بالا مړی کې زه دکان کې ناستم په لارۍ کې خود کېدلي وریجې په خرولي لارۍ کې خېجولي الله نو زه خلکو ته هم پښتانه لاړه. بیا زمونږ د یو ملګري پښتونستان صوبه وویله. پښتونستان صوبه خو ډېر ښه کار دی خو پښتانه خو دې د سړي زامن که د دې کار مړزان لوبول چرګان جنګول سپي جنګول که نه جي جواری کول د شرابو بټۍ په ادیرو کې ویستل او خرڅول دا پښتانه به خپله صوبه چلی څنګه؟ دې له هم لږ سوچو. نور قومونه اسمان سره ولې خبرې کوي؟ ولې؟ هغې کې هوش دی. ته ولې تباه خوار شي؟ تا کې جوش دی. سوډا واټر بوتل ټرست نارې کې لاندې در کې هېڅ نه کړي. تا کې څه دي؟ ته کارخانه جوړولی شي؟ کارخانه چلولی شي؟ مشینرۍ باندې پوهېږي؟ ته خو لکیر کا فقیر یې خوار شي یا مړزان لوبوه یا چرګان جنګوه. نو دې وجې نه کالاباغ ډېم بحیثیت د جمعیت العلماء اس قربانۍ نه به دریغ نه کوو د کالاباغ ډېم په مخالفت کې. وړاندې نه مونږ هم ورته ووې وړاندې نه یو ښځه وه غوی لنګه شوه. نو هغه بچی چې و نو هغه ټوپونه والله تازه بچی د غوا چې پیدا شي مست ونی ټوپونه یې وال نو د کمر د پاسه یې کورو په کمر. نو د خاوند یې ورته وایي چې ښځو لږ خیال کوه دا سخی ټوپونه وایي چېرته لاندې ونه غورځېږي کمر. ویلې ښه. خاوند یې بار تللی دی چراغ وه سخی رښتیا د کمر نه غورځېدلی مړ. خاوند ورته دا ولې؟ ویل سړیه خو د خدای کارونه. سړي ورته پلیتې ما خو د خدای نه مخکې درته ویلي چې د دې خدای چې دی مړ کولو هغې نه مخکې مې درته ویلي. نو عرض مې دا و چې مخکې نه ضیاءالحق په دې پوه و او مزیداره خبره دا ده چې انشاءالله جنیجوم زمونږ ملګری دی. زمونږ د صوبې او قومي اسمبلۍ ممبران په غوږو ټنګوئ چې که دا ډیم شروع شو تاسو به استعفې ورکوئ. تاسو به هغه تعلیم نه سټئ او کني والله کم پرېږدو که په زیات هم څوک نه ورپرېږدي تاسو ته خو هم پرېږدي که. واخر دعوانا ان الحمدلله. سترګې چې څومره په دنیا باندې دي 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 محتاج دی واړه دایقه د سترګو د هغې پاک رسول الله د سترګو شمع قربان د مصطفی د سترګو د هغې پاک رسول الله د سترګو د سترګو تور په مدینه کې چې دی 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 زما ستا د هر چا د سترګو د هغې پاک رسول الله د سترګو شمع قربان د مصطفی د
دسترګو دا هغې پاک رسول الله دسترګو او د پاک رسول شکې خوند کوي ډېر د پاک رسول شکې خوند کوي ډېر ځان د فدا کړه د سترګو دا هغې پاک رسول الله دسترګو شمع قربان د مصطفی دسترګو دا هغې پاک رسول الله دسترګو یم شاجهان بالا ګړی کلی کې 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 زه یم عاشق د مجتبی دسترګو دا هغې پاک رسول الله دسترګو شمع قربان د مصطفی دسترګو دا هغې پاک رسول الله دسترګو عرب وطن وی زما عرب وطن وی زما خالص فخار د مدینه کې بیا مسکن وی زما عرب وطن وی زما اوی پروزه کې مقیم د پاک سردارو تل اوسېدلې هلته لیل النهار هلته مدفن وی زما هلته مدفن وی زما په مدینه کې د خاکي وجود دفن وی زما عرب وطن وی زما عرب وطن وی زما خالص فخار د مدینه کې بیا مسکن وی زما عرب وطن وی زما تلې مدینې ته ورو دشت سارا کې اوې قافله کې روان زه په بیدیا کې داسې رفتن وی زما وی د بدوانو اوازونه شومېدم وی زما عرب وطن وی زما عرب وطن وی زما خالص فخار د مدینه کې بیا مسکن وی زما عرب وطن وی زما شولې راوځي ترسان د پاک حبیب چرته تی نوې لرې خو وې قریب دا روح بدن وی زما دا روح بدن وی زما زوی بلبل او په قسمت هغه گلشن وی زما عرب وطن وی زما عرب وطن وی زما خالص فخار د مدینه کې بیا مسکن وی زما عرب وطن وی زما فضل رحمان طالب جان دا کړی ارمانو چې مدینه کې مې وې کلی او مکانو ښایسته گفتن وی زما ښایسته گفتن وی زما د پاک رسول شیرین صفت په دې دهن وی زما عرب وطن وی زما عرب وطن وی زما خالص فخار د مدینه کې بیا مسکن وی زما عرب وطن وی زما ځان خبره زما په حال کړه بیا بزین سوال قبول میں دل ربا کړه بیا بزین چې مې ساوځي د تنه لاس بیر بیا سم کړه
مخ میں پټ پسپین خاص کړه بیا بزی چې غاسل میں پتختا غسل باسی کوزتوی پا ما پسا کړه بیا بزی سپین کپن کې مې پخپلو لاسو پټکا چې دغه مازو مې پنا کړه بیا بزی جنازه چې مې د کوره بهر کېږي خپل خپلوان چې مې په خوله کړه بیا بزی جنازې سره مې زه په لاره رو چې ما پراته ګناه کړې بیا بزي چې د قبره په سټیشن مې ریل ودرېږي لږ کاره مخ مې اشنا کړه بیا بزي ملایان راته په سب کې برابر کړه جنازه چې مې ادا کړې بیا بزي تور لحد ته مې په خپلو مټو کوز کړه چې خپه زړه مې رضا کړې بیا بزي په خپلو لاسو مې مخ واړوه قبلې ته چې حواله مې د الله کړې بیا بزي چې ته به یې راپسې ږدې قبر بندېږي آخري وخت کې لاس راکړه بیا بزي چې خپل خپلوان رانه راځي ته لږ سار شه دا احسان چې بار په ما کړې بیا بزي آخري دوا سبزل غمګین وکړه چپ په قبر چې زما کړې بیا بزي یا بعد چې زی خیر البشر ته سلام وایم یا بعد چې زی خیر البشر ته سلام وایا لارشد خوبانو معتبر ته سلام وایا لارشد خوبانو معتبر ته سلام وایا یا بعد چې لاش بهترینو کې بهتر هغه نازنین خپل محبوب د پاک اکبر ير نکړې زما د زړګي سر ته سلام وایم ير نکړې زما د زړګي سر ته سلام وایم لارشد خوبانو معتبر ته سلام وایم لارشد خوبانو معتبر ته سلام وایم یا بعد چې زی خیر البشر ته سلام وایم لارشد خوبانو معتبر ته سلام وایم لارشد خوبانو معتبر ته سلام وایم او حال زما د سوي زړه دلبر ته ور بیان کړه یا بعد سبا لاشه پوره مې د ارمان کا یاد کا په نبیانو کې افسر ته سلام وایم یاد کا په نبیانو کې افسر ته سلام وایم لارشد خوبانو معتبر ته سلام وایم لارشد خوبانو معتبر ته سلام وایم یا بعد چې زی خیر البشر ته سلام وایم لارشد خوبانو معتبر ته سلام وایم لارشد خوبانو معتبر ته سلام وایم او ته چې زی سبا کې د حضرت وطن لباده
دا تحفه زما د سلام ته ولاره یاده ما کون آغا گلی صدبر ته سلام بایا ما کون آغا گلی صدبر ته سلام بایا لارشد خوبان معتبر ته سلام بایا لارشد خوبان معتبر ته سلام بایا یا بعد چیزی خیر البشر ته سلام بایا لارشد خوبان معتبر ته سلام بایا لارشد خوبان معتبر ته سلام بایا او دی سلور یاران خلی د پاک نبی سلطان دی اول صدیق دویم عمر دریم عثمان یاد کا سلورم علی حیدر ته سلام بایا یاد کا سلورم علی حیدر ته سلام بایا لارشد خوبان معتبر ته سلام بایا لارشد خوبان معتبر ته سلام بایا یا بعد چیزی خیر البشر ته سلام بایا لارشد خوبان معتبر ته سلام بایا لارشد خوبان معتبر ته سلام بایا او یما امین جان بالا گڑے لرم مقام وایم پا حضور با ہمیشہ صلاة سلام زان سما زان بسرورت سلام بایا زان سما زان بسرورت سلام بایا لارشد خوبان معتبر ته سلام بایا لارشد خوبان معتبر ته سلام بایا یا بعد چیزی خیر البشر ته سلام بایا لارشد خوبان معتبر ته سلام بایا لارشد خوبان معتبر ته سلام بایا اختر وی غزه کې دل بر چرتوي ورزید دیدن تگی کوثر چرتوي خوبانو کې لقب نبی خیر البشر دے دیوار خوبان ستوری حضرت لکدن ورده کاریگی کلستوری دانور چرتوی کاریگی کلستوری دانور چرتوی ورزید دیدن تگی کوثر چرتوی اختر وی غزے کے دل بر چرتوی ورزید دیدن تگی کوثر چرتوی پشان دا بلال تکتور یما دغم صد برد زما یار بورا یما ورزم بورا ورطور درمی صد بر چرتوی بورا